حکومت IMF ته د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د عالمي قیمتونو مطابق د اضافه کولو باور ورکړی دی. د کومې نه پس چې د پټرولیم مصنوعاتو 1 لیټر په قیمت کې د 100 روپو د اضافه امکان دی. ذریعو ویلي دي چې IMF د پټرولیم مصنوعاتو په سبسډي د تحفظاتو اظهار کړی دی، په کوم چې حکومت د تیلو قیمت د عالمي قیمتونو مطابق د اډجسټ کولو باور ورکړی دی. ذریعو ویلي دي چې وزیر اعظم 13 هفته کې د پټرولو په قیمت کې د 95 او ډیزلو په قیمت کې د 203 روپو لیټر اضافه مسرت کړې وه او قیمتونو برقرار ساتلو سره د تیلو کمپنیو ته د ترقیاتي بجټ نه رقم ورکړی و. ذریعو ویلي دي چې وزیر اعظم دا معامله د IMF مخې ته وړاندې کولو هم هدایت کړی و او ترقیاتي بجټ نه ویستې شوی 100 ارب روپو کې 55 اربه د 13 هفتې په سبسډي کې ادا کړی شوي دي او که دې ځل کې PSDP رقم د سبسډي په توګه استعمال کړی شو نو د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې دغه اضافه کمېدی شي. د یادونې وړ ده چې 13 هفته کې په عالمي مارکیټ کې د پټرولیم مصنوعاتو قیمتونه $1.8 فی بیرل او اوس هم عالمي مارکیټ کې قیمتونه په دغه نرخ باندې موجود دي.